زما د خوږ اسلام عزتمند مشرانو کشرانو دوستانو رونو په مسلمان باندې څه عبادتونه فرض دي چې په هغې عباداتو کې د ټولو نه اهم عبادت هغه مونځ دی او ما راته د دې مونځ باندې ډېر بیانونه کړي دي او بیا به هم کوو د هغې وجه دا ده چې دا ډېر اهم عبادت دی ځکه قرآن کې الله رب العالمین د مونځ حکم موږ ته 2 کرت صراحتاً او 400 کرت اشارتاً کړی دی نو که موږ په مونځ باندې بار بار لګیا یو نو دا تعلیم موږ د قرآن را کړی دی د دې خبرې حکم موږ ته رسول الله مبارک کړی چې د دې به زیات لحاظ ساتي نو د دې وجې مونځ یو اهم عبادت دی یره د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتېده او کم ایام المرض ورځې وې د نبی علیه السلام د بیمارۍ ورځې وې نو هغې بیمارۍ په ورځو کې یو ورځ داسې راله چې هغه ډېره سخته وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور اهل بیت ټول راجمع کړل په دقې اهل بیتو کې یو حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وی علی وی لبیک یا رسول الله وای وی زه تا ته یو 2-3 نصیحتونه کوم خدا یاد کو امت ته ورسوه ځکه که دوی کامیابي غواړي نو په دقې وصیت په کامیابي غواړي او که دوی ناکام کیږي نو دا وصیتونه به نه مني ځکه به ناکام کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغې وخت کې خو دا کاغذ نو په سرمن به لیکل کول یا به په کپړه کول یا به په کاڼي باندې لیکل سلو کول حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې دا خبرې واورېدو د رسول الله مبارک حالت ته وکتل نو یاره خصوص د کاڼو پسې یا د سرمن پسې ګرځم د لیکلو دپاره دا خو داسې وخت چې د رسول الله مبارک بالکل اخري وخت دی نو نبی علیه السلام ته یا رسول الله مبارک تاسو ما ته ووایئ ابه زه بیا رستو لیکم خو اوس قلم او کاغذ او د لیکلو پسې ګرځم وخت تېرېږي رسول الله مبارک خوشحاله شو ورته وی علی رضی الله تعالی عنه 2 خبرې راته کوم او دا امت ته ورسوه او دا زما آخري وصیت دی دې نه پس بیا نبی علیه السلام بل خبره نه ده کړې دا زما آخري وصیت دی او هغه وصیت څه وی علی دې خلکو ته وایي چې الصلاة وما ملکت ایمانکم دا 2 خبرې ورسوه یو د حقوق الله ده او یو د حقوق العباد ده په حقوق الله کې ورته ده وایي چې الصلاة د مونځ حفاظت کوي مونځ ګورې اهم عبادت دی وما ملکت ایمانکم او کوم چې ستاسو ماته خلک دي کمزوري خلک دي د دوی خیال ساتئ یو د مونځ خیال ساتئ یو چې کم ماته ستا کمزوري خلک دي د دوی خیال ساتئ نو د رسول الله مبارک آخري وصیت دا و چې ګورې مونځ د مونځ لحاظ وساتئ مونځ قایم کې مونځ کوئ دا مونځ به تاسو دنیا کې هم کامیابوي او آخرت کې به هم کامیابوي او دا حقیقت هم دی رونو ګورئ زما چې کوم مقصدي نن خبره ده زه راته هغه کوم خو مونځ د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لویه ذریعه ده کم خلک مونځ کوي 5 وخته کوي ورسره نوافل کوي الله ته ودرېږي دا خلک دي زموږ د حضرت شیخ صاحب خبره وی کو نور اسم ولا الله ورنکي نو په دې دې خوشحاله شي چې رب موږ ځان ته ودرولي دا حقیقت دی نو زما عزتمند ورونو مونځ یو اهم بیا په شواروز کې په مسلمان باندې 15 منځونه فرض دي اوس دا 15 منځونه ولې شو دا خو یو ځان له تاریخ دی یو ځان له موضوع ده د دې حکمت څه چې دا 15 ولې الله کړل نو په دې علماو کتابونه لیکلي دي خو زه راته یو 3 خبرې کومه نو ستا به د ایمون سره شوق پیدا شي حکمت الله ته پته لګي بس دا الله د طرف نه حکم دی او زمونږ پې آمنا و صدقنا ده
خو علماو دا حکمت روخ کې دی یو سلیرش حکمت یې روخ کې دی زه درته صرف د وخت د کمی د وجې درې بیانومه نور بیا هغې خپلې موضوع لازم نه درته یو په اهم موضوع باندې بیان کوم یو حکمت د دې پنځو منځونو دا دی چې اول دا منځونه په موږ 50 فرض شو دا تاسو ته پته ده په معراج کې موسی علیه السلام یا رسول الله مبارک ته ستا امت 50 نشي کولی 15 کمیدل ها چې 15 سالوي ختم شو صرف 15 پاتې شو دا الله د طرف نه 50 فرض شو الله رب العالمین رسول الله مبارک ته زه خپل خبره نه بدلو ستا د امت په عملنامه کې به عمده 50 نمونځونه لیکلي کېږي وی یا الله ذریعه به سوی په کومه طریقه وی زه یو قانون ستا دپاره جوړوم هغه دا دی چې قانون دا دی چې چا یو عمل د نیکۍ وکړه هغه به په لس بدلوم ستا امت په پشواروس کې 15 منځونه کوي خو ثواب به د 50 ورکړو ثواب به د 50 وي او دا حقیقت دی زمونږ او ستا دپاره ثواب د 50 دی نو دا 15 منځونه یو حکمت دا دی دویم نمبر دا دی چې زه دا خو د آخرت کامیابي شوه د دنیا هغه به څنګه زما عزتمند درونو دا انسان چې الله پیدا کړ نو د ده د ژوند د تیرولو دپاره الله ده کې بعضې خاصیتونه ایښي دي چې د هغې په ذریعه دې ژوند تیروي او څیز ده ته واضح کېږي نو هغه خاصیتونه څو دي هغه 15 دي ما ته وګورئ خواص خمسه 15 دي په دې باندې موږ د دې هر څیز خاصیت معلومو یو ته وایي قوت باصره دا زموږ خاصیت د دې سترګو دی په دې سترګو موږ دنیا کې ژوند تیرو دې ته باصره وایي لیدلو یو قوت بیا راکوزېږه شامه دا د بویولو دا څیز چې موږ په تاسو بینول کو موږ ته پته ولګي دا ښکلي بین دی دا خراب دی دا مرداره ده دا خوشبو ده دا پلانکې دی دا ډینګرې دی دا انګولې خراب دی دا ټیک دی د دې قوت شامې نه موږ ته پته لګي دویم نمبر دا شو دریم نمبر قوت سامع دا د غوږونو دا علم الله موږ له راکړی خاصیت یې راکړی دی په دې باندې موږ اورېدل کوو دا الله لوی نعمت دی او څلورم نمبر قوت ذائقه الله را کړی ده په دې باندې موږ څه چل کوو شیز معلومو او پنځم نمبر قوت لامسه را کړی ده یو شیز موږ لمس کوو نیسو او دقه شان موږ ته پته لګي چې دا کلک دی دا نرم دی دا د انسان د زندګۍ ډاکټر صاحب ضرورت دی واګل صاحب دا ضرورت دی دا 15 خواص دي او دا د صحت سره تعلق لري نو الله وی دا 15 منځونه کوا نو ستا دا 15 واړه خواص خمسه به دا به صحتمند وي او ته به چرته د خرابېږي سترګې به دې نه خرابېږي غوږونه به دې نه خرابېږي پوزه به دې نه خرابېږي د خولې خوند به دې نه خرابېږي لاسونه به دې کار کوي د دې د وجې دا 15 څیزونه دي نو الله 15 منځونه او بعضې علما وایي د انسان په زندګۍ کې د دنیا دا ژوند خو به تیر شي خو اصل ژوند هغه د آخرت دا قبر دی 15 سخت مراحل موږ او تاسو ته را روان دي 15 سخت مراحل یو مرحله د زنکدن ده سکرات الموت ورته په عربۍ کې وایي سکرات الموت د مرګ ډېره سخته ده زنکدن ډېر سخت دی الله دې موږ او تاسو ته آسان دویم نمبر د زنکدن نه پس بیا قبر دی اوهو د قبر زندگی اخو ځان له تاریخ لري ځان له یو موضوع ده نو دویم نمبر موږ ته سخت زیاده را روان دي دریم نمبر بیا د قبر نه پاسېدل دا ډېر سخت د قبر نه پاسېدل چې د حشر میدان ته ځي دا د قبر نه پاسېدل رسول الله مبارک فرمایي د مشکات مبارک حدیث دی عبدالله حجي صاحب چې کله انسان بدعمله وي نو داسې خلک به د قبر نه پاسېدل وویني چې شکلونه به یې د خرو وي د بیزوګانو به د سپو به نو دریم نمبر مرحله د قبر نه پاسېدل دي او څلورم نمبر بیا په پولیسرات باندې تګ دی هر څوک به ځي ویم منکم واردها کان علی ربک حتما مقضیه ویم منکم من شیء الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه پولیسرات باندې تګ دی ډېر سخت دی او پنځم نمبر بیا د ټولو نه سخت دی د محشر ورځ ده دا 15 مراحل موږ او تاسو ته را روان دي
کم سړی چې 5 وخته مونځ کوي علما وی الله به دې 15 واړو مراحلو کې کامیاب کړي د 15 مونځونو دا نو زما عزتمند ورونو زره تا خپل مقصدی خبره تر اعظم داس چلی چې 15 مونځونه په مونږ باندې فرض دي اوس د هر یو مونځ په خپل ځای ډېر لوی مقام دی د سار د مونځ په خپل ځای ډېر لوی مقام دی د ماسپخین د مونځ په خپل ځای ډېر لوی مقام دی د مازیګر د مونځ په خپل ځای ډېر لوی مقام دی د ماښام د مونځ په خپل ځای ډېر لوی مقام دی او د ماسخوتن مونځ په خپل ځای ډېر لوی مقام دی خو نن درته زه د یو مونځ متعلق ویم چې هغه په دې تمامو مونځونو کې ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري او په هغې مونځ باندې به الله تعالی ډېر لوی انعامات درکوي تی چې کوم مونځګزار دی الحمدلله هغې هره ورځ کوي او چې هغه مونځ دې ونه که نو د الله د طرف نه کم عذاب دی ارته نن زه بیانوم هغه مونځ کم یو دی هغه مونځ د مازدیګر دی د مازدیګر مونځ زموږ په اسلام کې ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري دوه مونځونه ټول مونځونه لوی مقام لري خو د دوه مونځونو ډېر لوی شان دی یو د سحر یو د مازدیګر نو د سحر په مونځ مې راته مخکې بیان کړی دی نن درته د مازدیګر مونځ اول فضیلت بیانوم او بیا یې راته چې دې اونکه چې څومره وبال دی څومره لویه ګناه ده څومره سخته ګناه ده نو د هغې راته بیان کړو شپږ حدیثه به راته د په فضایلو کې ویم او ټول د احادیثو په معتبرو کتابونو کې چې څومره لوی شان لري څومره لوی مقام لري زه د الله رب العالمین نه دا امید ساتم او دا تمت ساتم ځکه زموږ مسلمانان کو نور هر څنګه دي خو الحمدلله اکثر مسلمانان د مثبت کولو کې اهتمام لري او په شوق یې کوي نو کوی به ان شاء الله وتعالى چې دا نن فضایل ته زویم بیا به د مازدیګر مونځ ته به بیا انتظار کې چې کله به خدای راځي کله به زه دې رب ته ودرېږم چې څومره لوی مقام لري څومره لویه مرتبه لري او ما ته به الله څه نه راکوي دا ګوره دا د الله رب العالمین د طرف نه په موږ او تاسو لوی احسانات دي ګوره الله ډیر رحیم او کریم دی خو د دې رحمت او د دې کرمیت څه بهانې لټوي چې زما دا بندگان او د رسول الله مبارک دا امتیان خو څوک څه اسباب اختیار کړي بیا ولا الله هر څه ورکوي د مازدیګر مونځ په اسلام کې ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبې فرمایي او دا حدیث دی یو صحابي دی د هغه نوم دی ابي بصره الغفاری رضی الله تعالی عنہ دی وی موږ د رسول الله مبارک سره مخمس یو زید یو سفر باندې لاړو چې لاړو نو په لار کې د مازدیګر د مونځ وخت راغی وی چې د مازدیګر د مونځ وخت راغی دا په مسلم شریف کې حدیث دی نو رسول الله مبارک وی چې هله د مازدیګر د مونځ اهتمام وکړي او د مازدیګر مونځ منګه کوو نو چاره دامونه موکړل او دسونه موکړل او بیا مونځ ته تیاری وکړه وی دی کې رسول الله مبارک مونږ ته وی چې د ګوره د مازدیګر د مونځ اهتمام کوي د مازدیګر مونځ مه ضایع کوي د مازدیګر مونځ مه ولې په مخکینی امتونو باندې الله دا مونځ راوسته نو اکثر امتونو هغه مونځ ضایع کړه د مازدیګر دا مونځ یې ضایع کړه تاسو یې ضایع نه کړئ کو تاسو د مازدیګر د مونځ اهتمام وکړه هغوی ضایع کړه د الله حکم ورته وشو هغوی ضایع کړه تاسو یې مه ضایع کوئ تاسو له به الله څه درکړي تاسو له به الله دا درکړي چې د هر مونځ چې ته یو کې د دې یو ثواب دی او د مازدیګر مونځ چې چا وکړه نو دا به ستا په عملنامه کې دوچند ثواب الله یې د سار مونځ دی وکړه یو ثواب به لیکي هغه بدلول خو بیا پرېږده چې هغه یو پلسه بیل قانون دی خو لکه د سار چې د یو مونځ وکړه دا دی لکه یو د ماسپښین چې د یو مونځ وکړه دا دی لکه یو که او د مازدیګر چې د یو مونځ وکړه نو ستا په عملنامه کې به د 2 ورځو د مازدیګر ثواب لیکلی کېږي ضعفین لپس راغلی دا ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو ګوره د مازدیګر د مونځ مونږ له دوچند ثواب لیکي مثال به راته داسې ویم چې سار مونځ مونږ وکړه اجي صاحب سار مونځ مونږ وکړه نو یو مونځ په څو باندې دی یو په لس دی نو لکه لس مونځونه ولیکلی شو د ماسپښین دی وکړه نو یو مونځ
یو په لس دی نو لس خو که د مازدیګر مونځ دی وکړه نو یو په لس دی خو دا به یو په شل لیکلی کېږي بس اوس پته پېښ شوې دا دوچند لیکلی کېږي دا ګورې رسول الله مبارک او د مسلم شریف حدیث دی او په بخاري کې هم راغلی دی چې د مازدیګر د مونځ دوچند ثواب لیکلی کېږي نو د ټولو مونځونو ثوابونه هغه یو په لس دی او د مازدیګر د مونځ ثواب یو په شل باندې دی دا ډېر لوی مقام دی دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله رب العالمین یو نظام روان کړی دی او هغه نظام دا دی چې موږ او تاسو ته د اعمالو حکم کړی دی اوس دا اعمال زموږ او ستاسو دپاره نیک عمل او بد عمل دا څوک لیکي فرشتې وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون زموږ او ستاسو دا اعمال فرشتې لیکي یو نظام چالو دی اوس دوه قسمه فرشتې دي یو د ورځې دي بل د شپې دي ما ته یو نظام سره دا او دا ګورې رسول الله مبارک فرمایي اوس د شپې او د ورځې دا فرشتې دا ځي او راځي خو د دوی دا ډیوټۍ کله بدلیږي نو دا رسول الله مبارک وایي چې د دوی ډیوټۍ دا د مازدیګر د مونځ په وخت کې بدلیږي کم چې بیګانې راغلي دي د سهار هغه هم مازدیګر موجود دی او کم چې اوس نوې راغلې دا هم مازدیګر موجود دی نو رسول الله مبارک وایي کم چې دا زړي دي دا د سهار یې ډیوټي کړې ده د مازدیګره پورې دا هم راجمع شي د مازدیګر په وخت کې او د شپې هغه هم راشي د مازدیګر په وخت کې دواړه چې کله بیا اندراج لاړ شي نو الله ته تپوس کوي سره د علم ورته وایي تاسو زما بندگان په کوم حالت کې پرېښودل قسم په خدای دواړه فرشتې ورته وایي د مازدیګر هغه هم ورته وایي او د سهار هغه هم ورته وایي او د ماسخوتن هغه ورته وایي یا الله ستا بندگان موږ د مازدیګر د مونځ په حالت کې ولیدل نو دواړه ستا دپاره ګویو کې دا ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مازدیګر او د ماښام په وخت کې د دې فرشتو هغه اندراج شي کېږي نو په دقې وجه باندې د دې هغه دواړه ځایه کې فرشتې هم د سهار هغه لیکلو کې او هم د مازدیګر هغه لیکلو کې دا د څه دا د مازدیګر د مونځ د برکته ستا اندراج دواړو فرشتو که یوازې یوې ونه کړه دواړه به د قیامت په ورځ ستا د ایمان ګوی ورکوي او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګورئ قبر یو خطرناک ځای دی الله دې موږ او تاسو باندې آسانه کړي رسول الله مبارک به دې پنځه وخته پناه غوښته نو سخت ځای دی خطرناک ځای دی کله چې انسان په قبر کې کېښودی شي دا رسول الله مبارک وایي نو کله یو سړی وفات شو سار وفات شو یې د سارې جنازه شوه یې یولسو شوه یې د ماسپښینو شوه یې د ماښامو شوه یې د ماسخوتنو شوه یې د سار د مونځ نه پسو شوه سار د مونځ نه پس ومه دلته خو نه وي په حرم کې جنازې وي او دې ښخ شو چې په هر ټیم کې دې ښخ شو نو دا رسول الله مبارک وایي چې کله تاسو په دې قبر کې دا مړی ښخ کې او تاسو پې خاورې واچوئ نو رسول الله مبارک وایي دوه فرشتې راشي فیقعدانه مشکات مبارک حدیث دی دوی کینئ فیقعدانه کی څنګه کینئ دا اوس الله ته پته لګي نو بیا تې تپوس کوي من ربک من نبیک وما دینک رب دې څوک دی په دین دسې او رسول الله مبارک چهره مبارک ورته مخامخ کی دا د هر چا نه تپوس کیږي نو چې کله قبر کې انسان کېښودی شي نو په هر انسان کو هر ټیم حق شو په ده باندې به وخت د مازدیګر راځي دا تپوس په د مازدیګر په وخت کېږي دا نور چې زیړی شي او نور پروزي دقه شان منظر ورته الله جوړ کړي وایي دا فرشتې وله راشي نو چې کوم سړي په دنیا کې په اهتمام سره با جماعت دا مازدیګر مونځ کړی وي نو دې ورته ما د مازدیګر مونځ قضا کېږي دا فرشتې ورسره په جګړې وي ویاله وایه دې سوالونو جوابونه راکړه دې ورته نه چې زه د مازدیګر په مونځ دی ولاړ زه به اول مونځ کوم بیا به تاله جوابونه در کوم وی فرشتې ورسره په دین ختي دی په مانځه باندې ودرېږي وی الله ورته وایي چې ستاسو کوم سوالونه دي هغه په دې مونځ کې موجود دي پرېږده چې دی په دې مونځ باندې ودرېږي نو د ده نه بیا تپوس نه کېږي دی په مونځ باندې ودرېږي
دقه وخت کې ورته رسول الله مبارک وی فرشتي ورته وی چې نم کا نومت العروس سمله اوسه پقلار شو څنګه پقلار شو ودشه داسې ودشه لکه څنګه چې نومت العروس چې د واده شپه وي د کمې ناوې ړومبې دقه شان سمله. اوس زمونږ د علماو په دې کې لامبو والې را زبردست تشریح یې راوښې د دې څه مطلب دی چې رسول الله مبارک د ړومبې شپې د ناوې تعبیر ورکړ. نو علما وي د دې درې مطلب دي، د دې درې مطلب. وابګل صاحب یو مطلب دا دی چې د ړومبې شپې کومه ناوې د دې سره چې یو ځای کېږي نو د ده محبوب انسان چې هغه د ده خاوند د هغه نه علاوه دلته بیا څوک نه وي، دی محبوب دی، خوښې دی، دا د ده رفیق حیات دی، د ژوند ملګری دی. نو صرف دی وي او دغه وي. نو د دې ړومبې مقصد دا دی چې دا رسول الله مبارک وي چې زه سمله تا سره به نن هېڅوک هم نه وي، ستا محبوب به یو زمونږ او ستاسو د ټولو نه محبوب ذات څوک دی؟ هغه الله دی. زه د الله په امان کې رالی د مازدیګر د مونځ د برکته. دویم نمبر زمونږ د علما وی دته چې دا د ړومبې شپې د ناوې دا دغه وکړي دا د دې د وجې چې په دې تاسو ټول پوهیږئ چې کله انسان واده کوي واده نو تقریبا 99% خلک چې کور ته دا نوې مېلمانه راولي نو ښکلې مزېداره کمره ولې جوړه کړي، اعلی کمره ولې جوړه کړي، په هغې کې ښکلې وایټ واش وکړي، رنګونه پکې وکړي. اوس خو زمانه بدله ده، مختلف قسمه څیزونه به پکې کوي، وایټ واش پکې وکړي، ښه مزېداره یې جوړه کړي، بیا پکې سیریم ولګوي او ښې بارونقه کړي. تاسو ته پته لګي چې بارونقه کړي ولې وي دې ته مېلمانه را روانه ده. رسول الله مبارک وي دقه شان دی انسان ته دا قبر هغه بارونقه کړي. دویم مطلب یې دا دی. او دریم مطلب یې دا دی او دا علما وي دا اصل مقصد دا دی چې دې کې چا ودونه کړي د هغوی ته پته لګي چې دا واده شپه ډېره د خوشحالۍ وي، ډېر د خوشحالۍ وي او د خوشحالۍ وخت زر تېرېږي او د خفګان شپه ډېره اوږده وي. د خفګان شپه ډېره اوږده وي. خدای دې زمونږ او تاسو عافیت نصیب کړي. کم کور کې مړی د شپې وشي هغه شپه ډېره اوږده وي. کم سړی چې په تکلیف باندې وي په غاښې دړي، په خېټه کې دړي، په لاس یې دړي، شپه ډېره اوږده شي. صفت لا داسې ده شپه ډېره اوږده شي د دې درد د وجې. او چې کومه شپه د خوشحالۍ وي د خوشحالۍ وي هغې شپه باندې سړی پیم نشي او شپه تېره شي. رسول الله مبارک چې دا فرشتي ورته نم که نومت العروس څنګه د خوشحالۍ شپه لنډه ده او زر تېرېږي دقه شان د قبر دا زندګي د خوشحالۍ ده. خلک به لګیا انتظار به د قیامت کوي په تا به دقه ورځې شپې د نیمې شپې د ورځې نه هم کم تېر شي. دا د مازدیګر د مونځ د برکت. نو دریم نمبر فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه څه شي دی؟ هغه الله رب العالمین د انسان قبر د مازدیګر د مونځ د برکته الله رب العالمین هغه خشته او مزیدار کړي. او څلورم نمبر دا وره زمونږ د علما وی او امام طحاوي صاحب په دې باندې مستقل یو کتاب لیکلی دی چې دا 5 منځونه دي. 5 منځونه نو دا 5 پیغمبرانو کړي دي. چېرته به راته انشاءالله په دې بیان وکړم چې د سار مونځ کم پیغمبر کړی دی، د ماسپښین کم کړی دی، د مازدیګر کم کړی دی، د ماښام کم کړی دی او د ماسخوتن کم کړی دی. خو دلته زه هغه خپل مقصدي خبرې له راځم. هغه دا دی چې د مازدیګر د مونځ کم پیغمبر کړی دی. نو زمونږ د علما وی د امام طحاوي صاحب دا حدیث لوی محدث دی. دی وی د مازدیګر مونځ یونس علیه السلام کړی. یونس علیه السلام څنګه وکړ؟ داسې چلو شو. تاسو ته هغه واقعه معلومه ده چې دریاب ته راغی او دریاب کې ور پرېوته. هغه واقعه نه بیانوم چې دریاب ته ور پرېوته نو چې څنګه دریاب ته ور پرېوته نو دی کې په د اوریځو تیاره راغله. دویم نمبر په د شپې تیاره راغله. دریم نمبر په د دریاب تیاره راغله. څلورم نمبر کب تیر کو هغه تیار راغله. په څلورو تیارو کې حضرت یونس علیه السلام مبتلا شو.
قرآن شریف کې الله وی فنادا فی الظلمات وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. فنادا فی الظلمات نو پتیارو کې الله رب العالمین ته پجلا شو او پجلا کې سوی الله اله الا انت سبحانك انی كنت. خدای پاکا نشته دی بل ذات الا تی انت سبحانک ته د هر عیب نه پاکي ما پزان تلم کړی. الله رب العالمین وی مې دعا قبول کړه چې دعا مې قبول کړه. الله فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في فنبذناه بالعراء وهو سقيم. بس روته د کب د غیډه چې د کب د غیډې نه روته سلور تیاری ختم شوي. چې سلور تیاری ختم شوي بس فورا ودرېدوي. خدای دا خو تاسو د سلورو تیارو نه وساتلم. بس زری سلور رکعات مونځ د الله د پاره وکړو چې یونس علیه السلام کله دا سلور رکعات مونځ کو دا د مازدیګر وخت دا د مازدیګر. نو الله رب العالمین نبی علیه السلام ته دا ستا په امت باندې فرض کومه. څنګه هغه الله د سلورو تیارو نه وساته دقه شان بستا دا امت چې کم سړی د مازیګر مونځ په اهتمام سره کوي الله به د سلورو تیارو نه ساتي. کومې سلورې تیارې؟ یو تیاره د کفر تیاره الله به دې ته ساتي. دنیا نه به ایمان سره ځي الله دې موږ ټول ایمان سره بوتلېږي. کم سړی د مازیګر مونځ کوي دی به د ایمان سره ځي نو الله به د کفر د تیارې نه ساتي. دویم نمبر به د کومې؟ الله به د جهالت د تیارې نه ساتي. کم سړی د مازیګر مونځ په اهتمام کوي د جهالت تیاره څه د جهالت دی ته وایي چې ته پوهېږې نه الله څوک دی، رسول څوک دی، قرآن څوک دی، مونځ څه شی دی، تلاوت څه شی دی، ذکر څه شی دی. چې دا نه پیژنې ته جاهل یې. الله به دې د دې ټولو د جهالت د تیارو نه ساتي. الله دې موږ او تاسو ساتي. نو دویم نمبر چې د مازیګر مونځ څوک په اهتمام سره کوي الله رب العالمین به د جهالت د تیارې نه ساتي. او دریم نمبر بیا د قبر تیاره ده. د قبر سخته تیاره ده. راته مې اوس بیان وکړه. نو الله به د قبر د تیارې نه ساتي. او څلورم نمبر رسول الله مبارک وی چې د انسان د پاره د قیامت ورځ دا تکه توره تیاره ده. صرف مؤمنان چې وي یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم الله به له د ایمان هغه رڼا ورکړې وي نو د ایمان په رڼا باندې به دوی ته رڼا وي او نور چې څومره دي دوی باندې به تیارې وي. کم سړی د مازدیګر مونځ په اهتمام سره کوي الله به د قیامت د تیارې نه ساتي. دا څلور تیارې شوې. یو د کفر تیاره، یو د جهالت تیاره، دریم نمبر اغا د قبر تیار او څلورم نمبر اغا د محشر د تیارې نه به الله ساتي. کم سړی په اهتمام سره مونځ دا ټول څلورو دا پنځه واړه په خپل ځای خو چې د رسول الله مبارک د خولې نه دا کم فضیلت ته اوس زه بیانوم که نه دا بیان شوی دی د دې ځمکې نه راواله تر د اسمانه پورې او د دې مشرق نه راواله تر د مغربه پورې په دې کائنات کې به د دې نه لوی فضیلت بل نه وي چې دا کم راته اوس زه بیانوم. او هغه څه شی دی؟ الله رب العالمین دې موږ او تاسو جنت ته بوتلي کې امین ووایه. د جنت لا زواله خوشحالي دي. دا زواله خوشحالي دي. داسې خوشحالي دي چې د هغې متعلق الله په قرآن کې وایي فلا اخفی نفس من قرة اعین سورة الف لام میم سجده کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. یو نفس تم دا پته نه لګي چې د هغه د سترګو د یخوالي دپاره الله څه نه دي کړی. لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر. د جنت لا زواله خوشحالي دي. کله چې دا جنتیان جنت ته لاړ شي دوی په جنت کې وي دي کې به د خپلو بیبیانو سره ناست وي. دا رسول الله مبارک وي چې خپلو بیبیانو حورو سره ناستې وي. نو دا څنګه چې نن د جمعې ورځ ده په جنت کې شپه ورځ نشته خو دا رسول الله مبارک د مثال په طور وایي چې الله به اندازه داسې لګي چې د جمعې دا ورځ به راشي. وایي چې د جمعې ورځ راشي وی الله به جنتیانو ته وایي چې راشئ ماله ملاقات له. نو ټول جنتیان به د الله رب العالمین له لاړ شي یو ځای ته به یې راغونډ کړي. وایي چې یو ځای ته یې راغونډ کړي الله رب العالمین
نو رب العالمین به دا ټول جنتیان کینولي دې کې به الله رب العالمین اعلان وکړي چې داود علیه السلام ته آواز کې نو داود علیه السلام به راشي نو د نور په کرسی او په منبر باندې به کینی دا الله رب العالمین با داود علیه السلام ته وی دی جنتیانو ته تلاوت وکړه ما ته وګورئ نو داود علیه السلام به تلاوت شروع اوس په تلاوت څنګه شروع کوي نو یو خدا وره چې په تمامو پیغمبرانو کې د ټولو نه خشته آواز هغه د داود علیه السلام په ټول مخلوق کې د ټولو نه خشته آواز هغه د داود علیه السلام په ټول مخلوق کې داسې آواز و دا زه نه ویم دا په قرآن کې دي چې کله به هغه خپل کتاب شروع کا په خپل نو په قرآن کې دي یا جبالو او بی معه والطير غرونو به ورسره تلاوت کو مارغانو به ورسره تلاوت کو او په یو ځای کې په 22مه سپاره کې راځي وایي چې داود علیه السلام به کله تلاوت شروع کو اسدا نو دریاب به ودرېده داسې خشته آواز نو الله به داود علیه السلام ته وایي چې راشه دی جنتیانو ته تلاوت خو تلاوت ورته کم وکړه په داود علیه السلام کم کتاب نازلو زبور واتینا داوده زبورا کنه یار ولې کوم خلاړي واتینا داوده زبورا داود علیه السلام د زبور خود الله بوتی د زبور تلاوت ما سجانه نه کې نو د ست تلاوت کو وې د قران عظیم و شان تلاوت وکړه نو داود علیه السلام به د قران تلاوت شروع کی نو داسې خشته تلاوت پوکي چې قسم په خدای دا د حدیث او الفاظ دي چې ټول جنتیان به داغه د خشته आवाज د وجه بیهوش شي وی الله رب العالمین بیا هوش کې راولي چې څنګه आवाज نو الله تبوي چې زمنګ د ستا په عزت قسمی زمنګ د ستا په جلال قسمی چې داسې आवाज موږ په تمامه زندګۍ کې نه دی اورېدلی وی الله رب العالمین بوتوي چې زما د خپل عزت قسمی زما د خپل جلال قسمی او زما د خپل کبرای قسمی چې د دینه برتا او یا زره چند د دینه خولي आवाज وسخه وی الله ته وی چې خدای د دینه بسنګ خولي आवाज وی الله رب العالمین با سید الکائنات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولی او الله رب العالمین به توي چې تلاوت وکا وی چې کله تلاوت شروع کی نو د داوود علیه السلام نه او یا زره چند و زیات خشته تلاوت رسول الله مبارک وی دی خلکو باندې بداس بي وشي راشي چې د کورسو سره بملقي او دا ټول جنت په سره لقي وی چې دا تلاوت کوي دی به بهوش شي الله بیا هوش کې راولي دا ګوره د حدیث او الفاظ دي وی چې الله به هوش کې راولي دا وی زمنګ د الله په ذات قسمی چې دا خو د داوود علیه السلام نم او یا زره چند زیات خشته आवाज وی الله به ته وی چې په خپل عزت مې د قسمی په خپل جلال مې د قسمی او په خپل خدای مې د قسمی چې د دین بزیات او یا زره نه په کروڑونو چند زیات خشته आवाज وی خدای دا به چا आवाज تاسو د الله په ذات یقین کې چې الله رب العالمین به خپل تلاوت شروع او سید الله تلاوت نو سبوي یو ځکه د سوره انعام په یو حدیث کې راغلی دی او په دویم حدیث کې سوره رحمان راغلی یا الله بوي چې انا الرحمن الرحیم الرحمن علم زغ رحمان و رحیم الرحمن علم القرآن وی چې کله الله تلاوت شروع کی نو اغه سره خو جنت لقید او دا الله تلاوت سره به دا الله عرشم پلقیدو شي وی چې دا تلاوت شي دا خلق به بیوشي چې را پاسي وی الله بوته وی چې د دې نمرته اوس یو زیات خشته سیزرته خیم او غرته وی الله د دې په زیات خشته سي نو الله ما یلیق بشانه څنګه چې دا الله شان سره مناسب ده الله رب العالمین به د خپل مخ مبارک نه چې څنګه د الله شان سره مناسب ده او یا زره د نور پر دی لګیدلی الله وی لربه کی او ټول جنتیانو تبع الله خپل دیدار ورکی الله دې دغه دیدار نصیب کړي دا به وی په جنت کې او چې دا الله دیدار وي نو دا رسول الله مبارک وی رسول الله مبارک مشکات مبارک حدیث کو یو جنتی په جنت کې او یا زره کال خوشاله تیری کړی وي او یو دا الله جل کوینی دا ټول او یا زره خوشاله به دغوینه ایری شي دوره به الله دا دیدار خشته وي وی چې الله ول دیدار ورکی وی دا دیدار به وی دی کې باغ چې دوی داغه کوم حرونه تلی وی هغه الله لراشي وی الله ته وی
چې زمونږ خاوندانو راغلي او اوسه پورې کور ته رانلل څه شو وی الله به ورته چې دقه دی په خوشحالۍ کې لګیا دي بېهوشه شوي دي او زما دیدار کوي وی الله رب العالمین به هغه خپلې پردې بندې کړي نو پر هغه خپلو بندګانو دي جنتیانو ته به وایي چې څومره م دیدار وکړو هغوی ورته وایي خو یو لحظه وکړو یو لحظه ما تا ته وایي چې د خوشحالۍ وخت کم وي زر تېرېږي د خوشحالۍ وخت زر تېرېږي الله به ورته وایي نه هغه حورې به راشي الله ته به وایي دوی موږ یو وایي چې یو لحظه وکړو نه وایي اته لکه کاله وشو چې دوی زموږ نه راغلي دي الله رب العالمین به اته لکه کاله د خپلو بندګانو له خپل دیدار ورکړي او دوی به وایي موږ له یو لحظه راکړئ دومره پکې خوند دی دا دیدار به په څه میلاویږي دی لم راولم دا د مسلم شریف د ترمذي شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی دی کې دا څوارلسمې سپوږمۍ راختلې ده چې د څوارلسمې سپوږمۍ راختلې ده نبي علیه السلام خپلو ملګرو ته وي وانکم لسترضعون وی چې څنګه تاسو دا سپوږمۍ وینئ ټوله وی او یا الله یا رسول الله موږ دا سپوږمۍ وینو ټولې وینې وی او وی څه دقت ته شته څه تکلیف ته شته وی نه هېڅ هم نشته وی دقه شان به تاسو د قیامت په ورځ د خپل رب دیدار کوئ دقه شان به کوئ صحابه خو ډېر هوښیار وو یا رسول الله دا به په څه میلاویږي دا راته هغه مقصدي خبره کوم دا راته هغه مقصدي خبره کوم او دا د حدیثو الفاظ دي وی دا به تاسو ته د نور د راختو نه مخکې کوم مونځ دی او د نور د پرېوتو نه مخکې کوم مونځ دی دا د حدیثو الفاظ دي د نور د راختو نه مخکې چې کوم مونځ دی او د نور د پرېوتو نه مخکې چې کوم مونځ دی د نور د راختو نه مخکې اسدجانه کوم یو مونځ دی شابه د سهار او د نور د پرېوتو نه فاروق جانه کوم یو مونځ دی د مازدیګر دا د الله د دیدار به تاسو ته د سار او د مازدیګر د مونځ د برکته میلاویږي د مازدیګر د مونځ دغه مقام دی او بیا ورته رسول الله مبارک ته وایي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سورة طه کې د آیات وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تاسو د الله ته مونځ کوئ تسبیح بیانوئ د نور د راختو نه مخکې او دا پسې رستو رسول الله مبارک نو چې د ټولو نه اوچت شی د الله رب العالمین دیدار دی الله دې مونږ او تاسو ته رانصیب دا په څه میلاویږي قسم بالله قسم بالله قسم بالله رسول الله مبارک وایي دا به تا ته د سهار او د مازدیګر د مونځ د برکته میلاویږي او شپږم نمبر دا وره جهنم ډیر خطرناک ځای دی جهنم ډیر خطرناک دغه حدیث کې دا الفاظ رسول الله مبارک وایي څوک چې د نور د راختو نه مخکې او د نور د پرېوتو نه مخکې مونځ کوي یعنی د سهار او د مازدیګر جهنم په ده باندې الله رب العالمین حرام دا څومره لوی فضیلت دی او څومره لوی مقام دی مهرباني وکړئ وروڼو ډېر آسان مونځ او ډیر د خوند مونځ دی د مازدیګر او کو دې ونه کړه بس وخت کم دی هغه مقصدي خبرې له راځم کو دې ونه کړه څلور خبرې راته کوم پته به راته پخپلې ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله دا وره ګوره دا د حدیث الفاظ دي د مسلم شریف حدیث دی دا د ما لیکلي دی ځان سره من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله اوه ډیر خطرناک وعید رسول الله مبارک کړي چا چې د مازدیګر مونځ په قص پرېښوده چا چې د مازدیګر مونځ په قص پرېښوده یو عذر دی بیمار دی بیهوش وغیره نه په قص یې پرېښوده هېڅ عذر نشته فقد حبط عمله ده چې د دې نه مخکې څومره اعمال کړي دي بل فرض د سار مونځ یې کړی دی د ماسپښین یې کړی دی د ورځې تلاوت کړی دی د ورځې نور اعمال کړي دي فقد حبط عمله الله د دې د مازدیګر مونځ د نه کولو د وجې د دغه ټول عمل تباه او برباد ټوله چارخې زیرو شوه دا تاسو څومره ښه مونځ دی فقد حبط عمله د حدیثو الفاظ دا دي ما تا ته وایي د مازدیګر لګیا دي پرشتي کوټینګ کوي تا چې د سارې نور څومره نیک اعمال کړي دي د مازدیګر مونځ دی ونه کړه ټول اعمال دی تباه او برباد رسول الله مبارک وایي دویم نمبر اول یو مثال وره بیا راته د حدیث د مسلم شریف الفاظ ویم
الله دې چې دا تاسو څومره ناست یو زه د دې خبرې نه الله وساتي امین ووایه چې بالفرض موږ یو ځای کې یو چېرته تلي تا له خبر راغی یا ما له راغی الله دې ونه کړي خو یو کس له خبر راغی چې پلانکي کور کې د اورو لګېده یا کور دې دماکو شوه کور دې ټول تباه و برباد شو ټول سوځېد ختم شو په کور کې د څومره مال او څومره دولت او څومره سرمایه وه هغه هم ټوله تباه شوه او دریم نمبر په کور کې د څومره بچي و څومره د ښځه وه څومره د روڼو څومره د مالو څومره د اولادو هغه هم ټول هلاک او تباه شو تش هېڅ هم پاتې نه شي دا څومره خطرناکه خبره ده الله دې موږ او تاسو وساتي خو رسول الله مبارک وی د بخاري شریف حدیث وره ما الذي تفوته صلاة العصر د چانه چې مونږ خطا شو وینه که یې جمع سرونه که یې لیټو رسو یې د سرونه که الذي تفوته صلاة العصر د چانه چې د مازیګر مونږ قضا شو فکأنما وتر ماله و اهله دا داسې دي لکه چې د مال او جیداد او کور تباه و برباد شو بس اوس پې پخپله سوچ کوه دا رسول الله مبارک وي الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله واهله مالم تباہ برباد او بچی چې څنګه په دې مال او بچو په دې ارث تا ته کم تکلیف ورسید او کم تباہ برباد شي دغه شان د مازیګر د مونږ د وجې تباہ برباد دې د وجې قرآن شریف کې یو واقعه حضرت سلیمان علیه السلام الله ول ناشنا بچی ورکړی و په خپلو پیسو باندې یو ځل 20,000 اسونه واغېشتل 20,000 اسونه چې 20,000 اسونه یې واغېشتل ډېر خشته او حدیثو کې دا راځي اکثر زموږ د علمات ظاهر معنا دي چې دا اسونه به الوتلم خو زموږ د علما وي حضرت شیخ سوي الوتلو دا مطلب نه دی اسجانه چې کم تیز وي نو موږ وایي سم الوزي اصل مقصد دا ډیر زیات تیز او ډیر زبردست اسونه ډیر خشته مزیدار اسونه او د جهاد دپاره یې ساتلي یو ځل داسې د مازدیګر نه مخکې راغی دا واقعه په قرآن شریف کې ده قاري صاحب ویښ شه چې مازدیګر راغی په دې اسونو باندې ګرځي ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب بیا ورپسې منګه داود علیه السلام له یو بهترین بچی ورکړو چې هغه سو سلیمان علیه السلام او موږ ته ډېر نږدې و الله وی اذ عرض علیه بالعشي الصافنات الجیاد اذ عرض چې کله د مخې ته رالل صافنات الجیاد دوی استه اسونه رالل بس داسې لګیا شو کله د اس په دې سټ باندې داسې لاس وخه کله د اس په دې خپو باندې وخه دا چې دا چا اسونه ساتلي وي ورسره همدا چلونه کوي زموږ په دې 400 کې یو سړی و 400 باندې مانځو کې یو سړی و یو ځل حجرې ته لاړم نو هلته پلار پروت و هغه وی کول او دی لګیا و اصلې زورونه کول نو ما یې زه دا شوق دی نو پلار یې داسې پروت و اصلې زور کو لګیا و خپې وله مات شکولې ما یې د خدای وی دا شوق دی شوق بهر کې سلیمان علیه السلام لګیا و واقعي به وي دا اسونه چې څوک ساتي د هغوی دا قشان مشغله وي دا خپې هم ولې داسې مږلې و 20,000 اسونه خو ډېر دي دې کې حتی توارت بالحجاب نور پرېوته چې نور پرېوته وی د مازدیګر مونځ الله اکبر دا خو لاړو ردوها علیه بس سلیمان علیه السلام ښه د دې اسونو د وجې ما نه د مازدیګر مونځ لاړو ردوها علیه واپس کې هغه اسونه له ما ته راولې فتوفق مسحا بالسوق والاعناق اول به په سر والا لالې کړل او بیا به ول خپې والي د دې د وجې 20,000 والا اسونه د دې د وجې زمانه د مازدیګر مونځ قضا شوي دي ټولې د الله په لار کې قربان مخکینی امتونو کې تر رسول الله مبارک دا سونو غوښه هم خوړلی شوه بیا امام مالک صاحب دا فتوا لګوله چې چونکې دا د جهاد دپاره وي نو د اس غوښه حرامه شوه نور به اس حلالېده خلکو بیا غوښې خوړی د رسول الله مبارک د غزوې تبوک نه مخکې خو د خر غوښه هم جایز بیا رسول الله مبارک وی خر اوس حرام شو
نو ټول یې حلال کړل. دا وی ولې اسد جانه وی د دې د وجې ما نه د مازدیګر مونځ تللی دی. الله وی تا دومره د مازدیګر په مونځ غیرت وکړو، زما غیرت ته م ګوره. الله وی ته به په اسونو ګرځېدې، اسونه دې د الله په لار کې قربان کړه. راشه داسې شی به درکړم. الله ولا ټوله هوا مسخر کړه. ورپسې بیا ووایه که نه بالسوق والاعناق جسدا ثم اناق. الله رب العالمین ولا هوا مسخر کړه، تاسو نه قربان کړه. زبا د دې نه علاوه بله وره بله. بس وخت ختم دی. غزوه خندق موقع ده، انشاءالله بیان به چرته وکړو. رسول الله مبارک ته وی چې خندق کنو پکې لګیا شو، صحابه هم لګیا شو، د سلمان پارسی رای وه منظوره شوه، خندق کنېده کنېده کنېده. دېخوا دشمن را روانو. رسول الله مبارک د خندق په کنولو کې دومره مشغول شو چې د مازدیګر مونځ قضا شو، چې د مازدیګر مونځ قضا شو. چې داسې ماښام شو، رسول الله مبارک باندې په زندګۍ کې ډېر تکلیفونه راغلي دي. د طائف تکلیف الله اکبر، د دې سر د راواله تر د خپو پورې ټول بدن د وینو نه ډک. طائف په حدیث کې په غزوه احد کې د رسول الله مبارک مخامخ دواړه غاښونه شهیدان. په سر کې داسې کړۍ تلې وه چې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه کله په غاښونو هغه کړۍ روکله نو دومره سخت په دې ډوکې کې ورغلې وه چې د عبیدالله ابن جراح دواړه غاښونه پرې راووتل، وینې روانې. نور څومره تکلیفونه رسول الله مبارک جون کې چرته خیري نه دي کړې، په جون کې چرته خیري نه دي کړې. کله چې دا د خندق موقع راله او د خندق کې د رسول الله نه مازدیګر مونځ قضا شو، تاسو د الله په ذات یقین کوئ. بخاري کې هم دا حدیث دی، مسلم کې هم دی، نورو دا حدیثو کې دا رسول الله مبارک صحابو ته لاس اوچت کې، یا الله د کافرانو کورونو او قبرونه د اور نه ډک کې موږ نه صلات استاد مازدیګر مونځ قضا کړه. خدای کورونه یې ډک کې د اور نه، خدای قبرونه یې ډک کې د اور نه، دوی موږ نه د مازدیګر مونځ قضا کړه. دا ولی دا رسول الله مبارک ته د مازدیګر د مونځ اهمیت پتا. زما عزتمند ورونو، د دنیا او د آخرت کامیابی الله دې کې خیر. پنځه واړه وخت مونځ اهتمام دا نه یو مونځ به هم نه قضا کوي، خو دا بعضې مونځونه زه چې د دې اهتمام کوي. مازدیګر مونځ خو پرېږده، مونځ خو پرېږده. دا کوم چې دا کم څلور رکعات غیر موقت چې ورته تاسو وایه، اگر چې زموږ د بعضې علماو په نیز باندې دا موقت دي، کوئ خامخا یې کوئ، خو بهر کې کو دا سوګیو کوم سواد او کو نه کو نو څه ګناه پکې نشته. خو دا څلور رکعات دا دومره الله ته محبوب مونځ دی، دا سنت دا د مازدیګر د مونځ نه مخکې. موږ دلته د دې اهتمام نشته، خو تاسو د خدای پاک عربو ته او حرمینو مبارکینو ته بوتلږي، عرب د دې پوره اهتمام کوي، د دې د وجې کوي پوره اهتمام یې کوي. الله رب العالمین وی چې کم سړی د مازدیګر د مخکې څلور رکعاته مونځ کوي دا به زه خپل دوست جوړ کړم. دا څومره محبوبین چې د الله دي، دا د دې څلور رکعاتو سنتو د برکته شوي دي. نو فرض خو پیدا سنتو کې دا کمال دی، نو چې فرضو کې به کم کمالي. زما عزتمند ورونو، د هر مونځ پوره خیال ساتئ. خو دا زه نه وایم، قاري صاحب وایه حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى. الله وی د ټولو حکم راته کوي چې د ټولو مونځونو ګورې حفاظت کوي، خو خصوصا صلات الوسطى د مازدیګر د مونځ ګورې ډېر اهتمام کوي، ډېر حفاظت یې کوي. تاسو وایي موږ د مازدیګر مونځ کوو، دا انعامات موږ ته نه میلاوي. د هغې غټه وجه دا ده چې یو مونځ په صحیح طریقه موږ نه کوو، او داس په صحیح طریقه نه کوو. د مونځ الفاظو موږ ته پته نه لګي، د مونځ د ارکانو موږ ته پته نه لګي، د مونځ د واجباتو موږ ته پته نه لګي، د مونځ د سننو موږ ته پته نه لګي، د مونځ د الفاظو موږ ته پته نه لګي، د مونځ د مسایلو موږ ته پته نه لګي. کوم سړی په مسایلو، په الفاظو، په ارکانو باندې پوره پیږي، زما د خدای په ذات باندې قسم دا نعمتونه به الله ورکوي. نو یو خدای اهتمام وکړي چې د ټولو منځونو صحیح طریقې زده کړي، دا کوشش وکړي. چاته یې عالم تکینه، چاته ووایه خصوصا د تبلیغي جماعت والا، او پوره الفاظ یې زده کړي. تاسو بیا ګورئ د مازدیګر، د ماښام، د ماسخوتن ټول منځونه په اهتمام کوئ، خصوصا د مازدیګر د منځ خیال ساتئ. الله به دنیا هم خشته کړي او آخرت دی. الله دې موږ له د ټولو منځونو توفیق راکړي، خصوصا د مازدیګر د منځ دی
په محبت او په مینه د اهتمام کولو توفیق راکړي. دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي. خدای پاک موږ ټولو مونځونو موږ له ښکلي توفیق را نصیب کړي. الله د خپل ښکلي عبادت توفیق را نصیب کړي. دواړو جهان او خیر هم نصیب کړي. او څوک مونځونه کوي خدای دوام او استقامت پې ور نصیب کړي. کم پکې لټ پټ کوي، یو کوي او دوه نه کوي، او دوه کوي او درې نه کوي، او کله کوي کله نه کوي، الله دوی با اهتمامه جوړ کړي، د هر مونځ با اهتمامه جوړ کړي. خدای فرض مونځونه څه چې موږ له د نفلونو توفیق را نصیب کړي، د صحیح بندګۍ موږ ټولو له توفیق را نصیب کړي. دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. څومره بیماران دي ټولو دپاره دعا کوي الله ټولو له صحت ورکړي. څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. الله د ټولو قبرونه جنت د باغچو نه باغچو ګرځي. خصوصا زموږ د مولوي صاحب یو دوستو، خیر تاسو خو ډېر وشو وخت راته بنا او دی جمعات ته به تقریبا کو یو جمعه دوه جمعې پس په دلته مانځله راته الحاج بسم الله جان صاحب د هغه نوم د مولوي صاحب ډېر قریبي دوست وفات شو. بله ورځ الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې قبر د جنت د باغچو نه باغچو کړي. نور ستاسو زموږ څومره مردگان وفات دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. بل زموږ یو ملګری دی عمران زما خادم هم دی، زموږ ډېر خدمت کوي، د هغوی رندار وفات شوی وه، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي. ستاسو زموږ څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. قرضداران دې الله د قرض اخلاص کړي، بې روزګارو له دې الله روزګار ورکړي. چا موږ ته د دعاګانو ویلي دي خو داسې د چیټونو په ذریعه او که د شیشې په ذریعه چا ویلي دي، خدای د ټولو دعاګانې قبولې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.